شیخ صاحب اوس یو کس به څنګه پوهیږي چې په ما باندې جنات دي، هغه کوم علامې دي یا د جادو کوم علامې دي؟ هغه تاسو د ملګرو ته ذکر کوي، ځکه ډېرو خلکو ته وسوسې هم دي په دې کې، بس لږ تکلیف ورته شي په ما باندې جادو دی، په ما باندې جنات دي. کومې علامې دي چې سړی پوه چې واقعا دا په ما باندې جنات شته؟ که دغه دوران کې بالفرض د سترګې کږې شوي، یو کس ځان سره کښېني، د سره پرپې پرې راغی، اړۍ خرابېده، نو بیا د پوه شي ما باندې خو اثرات دي، جن دی. شیخ صاحب دا د سحر کوم څه قسمونه دي؟ مطلب دا ساحران چې سحر کوي کوم قسم؟ بعضې خلک وایي د ماشومان هم پکې خلک بندوي، بعضې وایي کاروبار نه پکې کاروباري مشکلات، بعضې وایي رشتې نه کېږي د سحر د وجې نه. کوم څه سحرونه د ساحران کوي چې هغه باندې سړی پوه شي لکه حقیقت دا کېدی چې د سحر د وجې نه دی؟ شیخ صاحب سحر دوه خو قرآن کې ثابت دي کنه، سحر التفریق د ښځې او خاوند په منځ کې جدایي راوستل، او داسې سحر التخیل خیالات بدلول. موسی علیه السلام قصه کړې یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، دا خو قرآن کې ثابت دی. انسان د خیال په لحاظ سره ګډوډ شي، دا کار مې کړی دی که نه دی کړی. د دې خبر به دا مطلب نه چې چاړه راتنګېږي باغه سحر دی، یا کور والا سره مینه محبت کم دی باغه سحر دی، یا کاروبار نه چلېږي باغه سحر دی. خو لکه سحر د وجې نه دغه شی نه ممکن دی. دا مطلب شیخ بل ساحران چې دا سحر کوي که نه، مونږ خو به وایو چې رقیه او دم به هم ځان کوي، خو دوی په کومو طریقو سره سحرونه کوي؟ بعضې خلکو یې لکه وایي ویښته را جمع کړي، هغه کې ستنې منې ورکړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د جناتو متعلق موږ یو پودکاسټ مخکې کړی و، هغه سیریز تاسو وګورئ. دا دویم نشست دی زموږ د شیخ صاحب فهیم الله سره. انشاءالله په دې کې بعضې نور سوالات چې دغه موضوع متعلق پاتې و هغه به کوو انشاءالله. شیخ صاحب تاسو ته خوش آمدید وي. جزاک الله. شیخ صاحب اوس یو کس به څنګه پوهیږي چې په ما باندې جنات دي، هغه کوم علامې دي یا د جادو کوم علامې دي؟ هغه تاسو د ملګرو ته ذکر کوي، ځکه ډېرو خلکو ته وسوسې هم دي په دې کې، بس لږ تکلیف ورته شي په ما باندې جادو دی، په ما باندې جنات دي. کومې علامې دي چې سړی پوه چې واقعا دا په ما باندې جنات شته؟ شیخ صاحب انسان باندې چې کله جنات وي یا سحر پې شوی، د سحر د وجې نه جنات راځي، نو د دواړو علامې یو دي. یو غټ علامه یې دا ده که نه، غټ علامه چې انسان بدن کې څه تکلیف وي خو لیبارټري ته د هغې حل نه وایي. ته ډاکټر ته لاړ شي، ټیسټونو کې ټیسټونه صفا او زما دلته درد کېږي، ټیسټونه صفا او معده صحیح ده، دا په لیبارټري کې او نور معده کې درد کېږي. نو دغه چې کله ستا ډاکټر وایي چې ستا بدن صحیح دی، ټیسټونه یې صفا دي، د هغې باوجود تا ته تکلیف، نو بیا به ته علاج کوې چې یاره ما باندې خو بس سحر نه جادو خو به نه. کله کله انسان بیمار وي، ډاکټر ورته ویلي چې لکه ستا د ګوډه کې اوبه شوي او د هغې باوجود هغه دمونو پسې ګرځي، هغه معالجین به ته وایي او که نه به تا چا سحر کړی دی، جادو کړی دی، نو هغه مشوش شي خوار. هلته هم چې ډاکټر له کله ډاکټر په خبره یقین نه کوي، کله د ملا په خبره یقین نه کوي. نو ټول ناول دا معلومات په کار دی چې لیبارټي څه وایي زما باره کې. لیبارټي وایي چې ټیکي او بیا څه مسله شته، نو بیا به خپل ځان وګورئ چې آیا انسان داسې خوبونه ویني چې هغې کې دا حیوانات ویني. یو شپه مار سړی خوب کې حیوان لیدی شي، خو لکه عمومي طور باندې حیوانات لیدل، لکه په دې خوب کې میخ لیدل چې تا پسې منډې وایي، دا زنانه دا ډېر ویني شي. یا مثال غوا لیدل، یا پیشو لیدل، یا مار لیدل، یا بیزو لیدل. دا بیزو لیدل دا هم د شیطان علامه ده، سخت شیطان علامه. مار لیدل دا علامې دي شیخ صاحب. یا مثال انسان وده شي او ډایرکټ راپاسي، نو یا داسې وایي چې یاره ما دا کار کړی دی که نه دی کړی، اړې تنګېږي په کور کې. کله داسې کېږي انسان باندې سحر وشي، داسې سحر پې شوی چې یاره دا د کور والا نه سره نفرت پیدا شي، بار به ټیک ټاکي چې کور ته لاړ شي، بس طبیعت پې خړ پړ شي. خو دې کې یو بله خبره، یو خبره کو بله رایادېږي. نن سبا معاشره کې دام ده چې خلک هلکان چې دي که نه دا بار ډېر خوشحاله چې کور ته لاړ شي، هلته خو مور او پلار یې ښځه، نو هغې ته هغه بار والا ګپ نه شي لګولی، نو هسې کور وړه تنګ شي. نو د دې به دا دلیل نه کړي چې خامخا به دم چا سحر کړی. خو چې بغیر د وجوهاتو نه ته کور ته ځې، مثال ساړه تنګېږي یا خپلې کمرې ته ځې ساړه تنګېږي، نو ته خپل ځان علاج وکړه چې دا څه وجه کېدی شي. نو خوبونه لیدل، زړه تنګېدل، یا مثال په طور باندې دا هم د سحر علامه ده چې ستا یو آفس دی، ته پراپرټی کار کې یا سب تجارت کې یو سړی راشي تاسو او هغه تاسو خبره جوړه شي
او بیا یاره تا ترین کو چې زما بس ورانه غرضا مې نه ده نو که یو کرن نیمه دو شي خدا سم مسله نه او که بار بار ته کېږي ته بالکل اسی سهار راځي او ماښام ځي او تاسو څوک نه ملاقات نه راځي او د کاروبار کې څه تغییر راغلی نو بیا د نظر احتمال هم شته امکان شته د سیر جادو امکان هم شته نو دغه ځینې علامات دي چې بیا که یو سړی ګوري چې ما باندې څه جنس شته سیر شته او په دې د دې په ځای باندې چې هغه د معالج چلی چې خپل کور کې ټیسټ کوي ټیسټ وکړي د روحاني ټیسټ وکړي نو هغه د تلاوت ځان ته ولګي او کېدی نه دا دی واوري یا نټ باندې رقیه شرعي که نه الرقیة الشرعیه هغه دی واوري که دغه دوران کې بالفرض د سترګې کږې شوي یو کس ځان سره کښېني د سره پرپی پې راغی اړۍ خرابېده نو بیا د پېښ یاره ما باندې خو څه اثرات دي جن دی نو بیا که خپل علاج په خپله کولی شو که کوم معالج ته تللی شي نو دا معالج سره لاړ شي دغه خلاصه علامات ما تاسو ته بیان شیخ صاحب دا د سحر کوم څه قسمونه دي مطلب دا ساحران چې سحر کوي کوم قسم بعضې خلک وایي د ماشومان نه هم پکې خلک بند دی بعضې وایي کاروبار نه پکې کاروباري مشکلات بعضې وایي رشتې نه کېږي د سحر د وجې نه کوم څه سحرونه دا ساحران کوي چې هغه باندې سړی پوښتنه کوي واقعا دا کېدی چې د سحر د وجې نه دی شیخ صاحب سحر دو خو قرآن کې ثابت دي که نه سحر التفریق د ښځې او خاوند په منځ کې جدایي راوستل او داسې سحر التخیل خیالات بدلول موسی علیه السلام قصه کړی یخیل الیه من سحرهم انها تسعى دا خو قرآن کې ثابت دی انسان د خیال په لحاظ سره ګډوډ شي دا کار مې کړی دی که نه دی کړی او کله د ښځې او خاوند په منځ کې جدایي راشي دا قرآن ثابت دی خو نور سحرونه چې دي هغه مشاهدې ثابت دي کاروبار والا سحر یا د واده د بندې سحر دا خو عمومي طور باندې کېږي افغانانو کې دا مسله ډېره دا زما خپل تجربه ډېره افغانان دا کار ډېر کوي خبر کېږي نه خو عام طور باندې هغوی کې دا مسله شته نو سحر التفریق د ښځې نه یو هغه مینه محبت کمول او کله کله انسان د کوروالا نه بندېږي نو دا هم شته سحر الجنون هم شته انسان چې دی هغه بالکل دا د سحر التخیل نه لږ پورته سحر انسان بالکل داسې لیونتوب ته نږدې شي او داسې سحر هم شته چې انسان سس پس ډېر راتنګېږي مختلف قسمه سحرونه دي خو د دې خبر به دا مطلب نه چې چا ډېر راتنګېږي باغه سحر دی یا کور والا سره مینه محبت کم دی باغه سحر دی یا کاروبار نه چلېږي باغه سحر دی خو لکه سحر د وجې نه دغه شی نه ممکن دي دا مطلب بیا به سړی خپل ځان ګوري چې سحر دی کاسې قسمت دی کله کله به یو سړی سحر به پینی لیبارټري کې هم ټسټونه صحیح دا بله مسله ورشه او هغه به سحر هم نه جن هم نه او بدن کې به تکلیف وي کاروبار به نه چلېږي نو دا به سي دا بازار والی چا سه به زیاتې کړي چا سه به ظلم کړي الله به نه خپي سود به کړي چا نه به په ظلم باندې پیسې غوښتي نو ضرور چې کوم انسان بیمار شي هغه د خامخا یا ډاکټر سره ټیک شي یا د معالج سره ټیک شي کله کله داسې کېږي چې الله په د خپل طرفه یو امتحان کړي یو سزا ولا ورکړي نو الله ترجو پکار امور شیخ بل ساحران چې سحر کوي کنه مونږ خو وایو چې رقیه او دم بم ځان کې خو دوی په کومو طریقو سره سحرونه کوي بعضې خلکو یې لکه وایي اختراع جمع کړي هغه کې ستنې منې ورکړي بعضې وایي داسې مټایي درته دم کړي دوی کومې طریقې اختیاري چې هغه ته هم سړی احتیاط وکړي چې یو کس ضروري دی هغه نه ځان وساتم چې څه راته دم کړي نه او شیخ صاحب دا او جدید دور دی کنه ارس ترقی کوي ساحران هم نوې طریقې ایجاد کړي کنه او دلته موبایل باندې موږ ریکارډینګ موږ ویل هم نشو خو بهرحال خلاصه به دا وایي ساحر چې دی عقل سحر کوي نو هغه قرآني آیتونه الټه ولیکي یا مثال په طور باندې د الله نومونه هغه الټه لیکي یا قرآن په وینه باندې ولیکي په ګندګۍ باندې ولیکي او د لاهور کې یو ساحر مسلمان شوی و عیسائی نصرانی بیا زما ملاقات شو نو هغه ما ځینې تپوسونه کول نو هغه ما ته ځینې خبرې وکړې نو هغه کې یو خبره دا هم چې دې عمل لپاره موږ د الله دا نوم الټه لیکو داسې لیکو دا آیتونه الټه لیکو بیا په دې باندې دا کار کېږي دا کېږي او حقیقت هغه ډېر زیات ماهر و ما انده کوته و بیا خو مې اوس اسلام راوړی نو ځینې تجربې هغه ټایم باندې هغه وکړي داسې و چې هغه د سیاست سره ډېر تعلق نه ساتلو مطلب څه گنجایش پکې و که نه نو ساحران خلک چې دي هغه اول په الله رسول باندې کافر شي داسې کوي چې مثال قرآن الټا لیکي یا په ګندګۍ باندې لیکي یا قرآن خپو پسې وتړي وځای ته لاړ شي باتروم ته لاړ شي نو دا شی نه کوي د هغې نه بس بیا دې شیطانان ملګري شي او هغه چې دی بیا شیطان د ساحر کار کوي
شیطان جن چې دی سحر د وجه نه پتا مسلط شي ما مسلط شي بل باندې مسلط شي نو دغه طریقه کې ساحر سره. شیخ بل اوس مثال مونږ چې رقیه والے ته وځو نو څنګه به یو عامي انسان پوهېږي چې لکه دغه کس چې دی دا صحیح رقیه کوي او دا بل چې د ساحر دی کوډګر دی هسې دوکه کوي څنګه به د صحیح راقي او د دروغجن او کاذب منځ کې مونږ فرق کوو چې لکه دغه صحیح دی ته ورځه نن سبا خلکو خیال لري خو معمولی شان اشاره ورته پکار کاروبار باره کې خو پیژنې چې لکه دا سړی ښه دی او دا کمزوری دی که نه دا دوکهباز نو باید چې دې کې وپېژني چې سړی دی وګوري اول د هغه د عقیده د هغه لالچ چې وګوري چې دا مانه لالچ کوي که نه کوي پیسې مانه غواړي نه غواړي ډېر روپۍ غواړي صحیح ده او بس د مقصد صرف لالچ دی نو به کله کله ښه سړی هم خو باید چې لالچ کوي نو سړی د هغه کس له ورشي چې هغه ډېر لالچ نه خو عام طور باندې که کله یو معالج تا ته وایي چې ستا د مور سنم دی ستا د پلار سنم دی دا به ښه طریقه نه اهل علم دا و یا مثال په طور باندې یو معالج هغه تا ته وایي یاره تورې چرګې به راولې داسې خلک کوي نو هغه چرګې کله شیطانانو په نوم باندې حلالې کله وایي چیلې راوله دا چل به کله یې څه کټوی په اور باندې ایښي که نه تورې شان کټوی او هغې کې تیل بلې او دا ټولې غیر شرعي طریقې اسانه خلاصه طریقه ده اسان چې ته پېژنې چې معالج ته ورشي هغه تا نه څه د علاماتو تپوسونه وکړي مریض او هغه قرآن به جهر باندې وایي بس داسې الفاظ چې هغه باندې ته پوهېږي چې دا قرآن کریم دی که داسې انتر بنتر شی نه مې نه وایي که نه نو دغه بیا شرعي طریقه نه ده او داسې کټوی مټوی به کې په اور باندې ږدي او چرګې به تا باندې راغلې او شیلې به تا باندې راغلې او دا شی راوړه دا راوړه دا ښه طریقه نه ده یا مثال تا نه کپړې مپړې غواړي چې دا کپړې دې راوړه بنۍ دې راوړه نو دا صحیح طریقه نه ده بس صحیح طریقه دا خالص مخلص دم کول قرآن ویل داسې الفاظ ویل چې هغه شریعت کې ثابت بس دا به د ښه معالج علامه شیخ یو شبهه مونږ یو ځای کې چې دم څوک نو هغه جن نه وته نو هغه چې کله چې کاکا صاحب ته راړه جن ترې ووته نو هغه ویل چې ګوره تاسو د ویل چې کاکا صاحب نشته او طاقت نشته نو جن هغه ځای کې ته وته تا څه طریقې لکه دا جنات د دې عقیده خرابول غواړي چې دا کس عقیده خراب شي څنګه نو شی صاحب هغه جن خپله ګمراهي که نه نو هغه به ځان زور هم تېر کړي یو ټایم ته رقیه وکړي زه به تا یو مثال درکړم یو کس ته وران دی ستا شاګرد دی ستا کشر تا یو ټنګ وغواړي نو کېدای شي هغه به یو ټنګ باندې کار ونه شي نو بیا به دوباره سزا ورکړي بله ورځ به نصیحت وکړي بله ورځ به بیا سزا ورکړي نو ټیک به شي کله کله ته جن دم کې مریض به دم کې هغه جن ته به دم د وجې نه تکلیف هم ورسي خو هغه به ځان باندې تکلیف برداشت کوي خو بیا دا خلک به چې خو دم وکړو او زما مریض خو ټیک نه شو نو ډایرکټ به کاکا صاحب ته بوځي بابا صاحب ته به بوځي پیر بابا ته به بوځي هلته نو شیطانان جنات دې سره انډیوالان شي دا خپله شیطان یې هلته پاتې شي بس د خلکو هلته عقیده خرابه شي او تا نه عقیده واوړي هلته خو جن ټول کار کړی که نه په ځان زور تېر کړی خو د خلکو ګمراه کولو دپاره دا طریقه کړې داسې هم کېږي شی صاحب چې یو علاقه کې یو ساحر سړی فاسق سړی او د هغه نه جنات متاثر وي جنات خپله فاسقان او بچا باندې حاضر شو تا دم کا او تا د ځان ونیو دیوالو تا سزا تا دم تا هغه ټایم باندې لامړل یې ستا خبره ډېره ونه منو ده بیا راغو چې بل فاسق ته بوځي نو دا جن خو خپله فاسق نو بیا د هغه فاسق سړي خبره ومني نو بیا خلک وایي دغه سړي په دم کې اثر شته او دا مؤمن مسلمان شو د په دم کې اثر نشته داسې طریقه ښه نه که ته قانون دار یې چې ستا مریض دی نو تی بار په یو مؤمن صالح سړي باندې دم که که ستا مریض په 5 دمونو کې ډېر کېږي نو دا به بهتري په ځای دی چې په یو دم کې ټیک شي خو هغه سړی فاسق ستا د عزت او ستا د عقیدې خیال نه ساتي نو باید چې 5 کرته دم کا 2 کرته دم کا 3 کرته دم کا صحابه کرام دم ثابت دي چې هغې کله مریض 3 ورځې دم کړی او سهار ماښام نو 3 ورځې هم دمېږي او چې 3 ورځې سهار ماښام ده کې شپږ کرته دم شو نو داسې هم کېږي چې مثال ته یو مریض ته وایي چې ماله به یو هفته راځي هغه کیفیت د مریض سړی ګوري که نه نو چې کله 3 ورځې دم شي 2 ورځې دم شي هغه الله پاک ټیک شیخ اوس دا مسلې مونږ بیان کې اوس یو کس به دا دم کومې طریقې سره کوي کوم آیتونه دي چې هغه ولولي په مریض باندې کومې طریقې سره دا دم وکړي راقي ته نه ورځي او زه په کور کې به زه دم وکړم نو کوم صورتونه آیتونه چې هغه سړی ولولي نو یو خو دم تفصیلي دم دی که نه چې هغه دا چې خپلې تجربې کوم آیتونه یې که نه عام چې بس او یو داسې چې کورنی دم نو کورنی دم هغه فاتحه یو وکړه ویل دا اعصاب مریض کوم کار ورکړي چې فاتحه باندې لیونی هم ټیک کېږي لیونی خو چې سړی یقین ساتي فاتحه
دا صاحب کرام چې ما مخ ته وستول کنه هغه چې راز کم سړی دم کړو سار ما خام هغه خلکو بزنجیرونه باندې تړل ترمذی کې حدیث او دې صحابه ته ویل تاسو خدای الله رسول نشي ذکرې دا سړی دم کې او دم وي دروځي دم کې روایت کرا جی سار ما خاموش الفاتحه باندې نو فاتحه دم د دې سره عصبي مثلا ټکی ضرور نه چې خامخا دا دم چې دې سره به هغه انسان ټکی چې په چا باندې سحری یا مثال په چا باندې جنات او نور مسلو کې بیا خامخا ډاکټر راځي نه یو مریض دی هغه ډاکټر ته لاړ دماغ ډاکټر ته دوی سم ټکی او روزانه هغه خپل ځان د یا مثال هغه مرکه دا غیر د مې په فاتحه باندې سار ما خاموش ممکن نه الله خک نو فاتحه دا او آیت الکرسی دا او فلق او ناس دا سلو شنه د سری شر چې دا ټول د مون خلاصه نو کوي انسان دا وای مثال تا کور کې مریض دی ته یو لزل فاتحه وي وزل فاتحه وي لزل آیت کرسی وي یو لزل سوره فلق وي لزل سوره الناس وي هغه مریض په دم کې او بدم کې هغه مریض وبمس کې بیا او تاسکار مو ممکن چې خپل کور کې مټک شي دا مګرانه خبره نه شیخ بل دا ماشومان آی په دې باندې وړو کې ماشومان یو دوه کالو په دې باندې جنات راتلی شي کغه نظر مسلې ده نه شي عمومي تور باندې جنات شدي کنه دا جنات ماشومان شدي دا جناتونو محفوظ ماشومان دا جناتونو محفوظ بالکل وړه ماشوم البته جنات داسې کولای شي چې کله کوم ماشوم د ځان وخی وي یاري لکه داخله دی خو بدن نه نشي نو هغه ماشوم یاري او یا مثال یو جن چې هغه ماشوم د نظر کېږي ماشوم اهل علم به ردی او علامه خوتل چې کله جنات واست ماشوم د نظر کړي دغه بدن باندې به شین داغ راځي نام امکان لري دی علامه ده نو جن چې د ماشوم د نظر کولای شي خپل مور بلار د نظر کولای شي خو جن وړو کې ماشوم کې نشي داخله شیخ د نظر متعلق چې آیا دا نظر د خنیت نم نظر کېدلی شي یو کس اتمن دغه نه حسد پزړه کې نه خو بس و چې راکه څومره خشه دا دعا سره ضرور ده چې لکه ماشاءالله د برکت دعا به وای کنه کدا په بد نیت باندې وګوري نظر کې نه که خنیت باندې نظر شي نظر کې او خنیت باندې نظر کې دا خو اصل کې انسان بزله کې یو تعجب پیدا شي او هغه چاته وګوري نو سترګو کې کوم اثر بس هغه د وجنه داوش نو هغه تعجب پیدا کېدل بیا کله حسد هم کېدی شو کله آسه عام خوشحالي د وجنه هم کېدی شو د نظر د پر شیخ هم د صورتونه او د چې سره ولولي هم دې سره دا سار مخام اسکار بای چې هر مسلمان زده هر مسلمان کته مریضان دم کې کنه اکثر مریضان ته د سار مخام اسکار کوي څه شي هغه د پتم نشي سار مخام اسکار په کلاس شته کنه بای چې دا ټول هر کور کې دا ویل کېږي هر سړی ان شاء الله بیا چاته پیرانو ته معالجینو ته مات او تا ته راتک ضرورت نشته او چې کله انسان د ابتدا نه ماشومان په دې باندې عادت کې چې بچي اسکار وایو هغه کارونه ورته واخلي هغه یاد کی بیا بغیر د کار نه ملي کی جزاک الله خیر محترم ورونو د سحر متعلق موږ دا پروګرام کو امید لرم چې ډیره ملګرو ته د ډیره سوالو جوابات ملو شي او شیخ صاحب محترم تاسو هم شکریا ادا کوم جزاک الله بارک الله فیک Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.